راځو مونږ ګورو چې دغه مستطیلي منشور حجم لاسته راوړلی شو که نه. دلته مونږ ته یو مستطیلي حجم راکړل شوی چې شکل یې د خښتې په شکل دی یا یوه اوږده کوټه ده، او د پام وړ خبره دا چې د اندازې دا مونږ ته په کسرونو کې راکړل شوي دي، د کسر په شکل دي. دلته که چیرې دې ته مونږ د دې عرض ووایو یا پلنوالی ووایو 3/5 دی، اوږدوالی 1 او 1/6 دی، او لوړوالی څو دی 3/9 دی. تاسو ویډیو ودروئ، دې د حل کولو کوښښ وکړئ. نو دې دپاره یوه طریقه دا ده چې مونږ راشو دا معلوم کړو چې په دغه ټول حجم کې څو واحده مکعبونه دې کې ځایږي، او د هغې د پیدا کولو دپاره مونږ داسې کوو چې مونږ لیکو چې حجم دا مساوي کیږي له څه سره. مونږ حجم کې ګورو چې څو واحد مکعبه دې کې ځایږي. نو دې د پیدا کولو یوه طریقه دا ده چې مونږ راشو او دا یو شکل دا قاعده را واخلو او دا ضرب څه شی کو، دا ضرب ارتفاع کو، داسې کوم چې بیرته مونږ ته حجم په لاس راکوي. نو مونږ وایو چې دا دلته لیکو چې وی دا مساوي کیږي قاعده کوم چې دا یو د دې مساحت دی ضرب ارتفاع، ضرب ارتفاع. نو دغه بی دلته څه شی دی، دا بی دې ته مونږ وایو مساحت د څه شي، د قاعدې. دا د قاعدې مساحت شو، او د قاعدې مساحت څه شی دی، د قاعدې مساحت دی د دې اوږدوالی دا یو، او ضرب څه شی، ضرب د دې پلنوالی دا یو. مونږ کولی شو دا ولیکو چې وی مساوي کیږي، وی یا حجم مساوي کیږي له څه سره، دا مساوي کیږي لنت یا اوږدوالی طول د دې ضرب څه شی، ضرب د دې عرض ډبلیو ورته لیکو، او بیا ضرب څه شی، ضرب اچ. دا ټول دغه طول ضرب عرض دا د قاعدې مساحت شو، ضرب دغه لوړوالی یا ارتفاع شو. او یا په بل عبارت مونږ ویلی شو چې د دې مکعب د دې مستطیل منشور حجم څه شی دی، د دې حجم دی د طول ضرب عرض ضرب د دې ارتفاع. تر څو مونږ ته دا په لاس راکړي چې دې کې ټول څومره واحد مکعبونه ځایږي یا د دې حجم څومره دی. نو راځو دا مونږ شمارو او محاسبه کوو. نو اوس مونږ لیکو چې وی مساوي کیږي څه سره، نو را به شو 1 او 1/6 دی اوږدوالی ده. خو دا لکه څنګه چې تاسو ته ښکاري مختلط دی، د اسانتیا دپاره مونږ راځو دا غیر واقعي شکل ته اړو. 1 او 1/6 دا عین داسې معنا لري چې دا مونږ داسې لیکو، دا یو به په دې شپږو کې ضبط کړو، صورت سره به یې جمع کړو، او یا داسې ویلی شو چې 1 مساوي دی شپږمې برخې، ورسره به دا 1 شپږمه برخه شي، ټول به 7 شپږمې برخې شي. نو 7 شپږمې برخې، نو دا لیکو چې دا مساوي شو 7/6، او ورپسې څه شی دی، ورپسې دی دا یوه برخه عرض ډبلیو ورسره ضربو 3/5. نو دا به لیکو چې ضرب 3/5 او ورسره پای کې ضرب دا یوه برخه 3/9 یا 3/9 برخې، دا به شي 3/9. اوس دا کسرونه دي، کسرونه چې مونږ سره ضربو، مونږ پوهیږو چې د کسرونو ضرب کې صورت د صورت سره ضربو، مخرج له مخرج سره. نو لیکو چې 9 ضرب 3 او ضرب 3، او په مخرج کې څه شی دی، مخرج کې راځي 6 ضرب 15 او ضرب 9. نو اوس مونږ کولی شو چې دا سره یو بل سره ضرب کو، خو دې دپاره چې ځواب لږ لنډ په لاس راشي، مونږ راځو دغه همدلته لږ څه تقسیم ترسره کوو تر څو ځواب لږ لنډ شي. نو دلته صورت کې موږ شته، مخرج کې موږ شته، مونږ کولی شو دواړه تقسیمي وکړو، صورت هم تقسیمي و، مخرج هم تقسیمي و. دا و به د 7 باندې تقسیم شي، یو به پاتې شي، دا به هم یو شي. همدارنګه دلته 3 شته، دلته 6 شته، دواړه په 3 ویشل کېږي. مونږ وایو چې صورت هم تقسیمي 3، مخرج هم تقسیمي 3. دا به په دې تقسیم شي، 2 به پاتې شي، دا به په دې تقسیم شي، 1 به شي. نو اوس راځو دا دلته لیکو چې دا مساوي شو، صورت کې څه شی پاتې دی، صورت کې دا 3 پاتې دي 3، او په مخرج کې څه شی دی، مخرج کې 2 او 15، 2 په 15 کې څو کېږي، 10 کېږي. نو ځواب زمونږ څه شی شو، مونږ سره ځواب یا د حجم قیمت شو 3/10 واحد مکعب.